علیپور څوک دی او ولې بهسود ولسوالۍ کې جبهه جوړه کړې ده؟ درنو لیدونکو، نن درته مفید معلومات لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. علیپور چې په قمندان شمشیر هم مشهور دی او اوس د میدان وردګو په بهسود ولسوالۍ کې د ځایي ملیشو قمندان دی. له دې مخکې له رسنیو سره په مرکه کې ویلي دي چې تر دې مخکې د عبدالعلي مزاري په مشرۍ د وحدت ګوند یو قمندان و. دی وایي کله چې په 1422 کال کې حکومت د وسلوالو کسانو بې وسلې کول پیل کړل، د هم وسله حکومت ته وسپارله او د کابل بهسود پر لار یې د مسافر وړونکو موټرو چلول پیل کړل. د علیپور په وینا په بهسود ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو د کوچیانو له برید او په 1490 کال کې د طالبانو له لوري د دې ولسوالۍ د خلکو له وژل کېدو وروسته یې په بهسود کې د مقاومت په نامه جبهه جوړه کړه. خو شواهد ښیي چې د قمندان شمشیر فعالیتونه تر غور، دایکندي، غزني، ارزګان، سرپل او بامیانو پورې هم رسیدلي دي. علیپور وایي د میدان دره د مرګ په درې نومول شوې وه. موږ څه کړي وای؟ خلکو څه کړي وای؟ هغه دولت چې پر خپلو پوستو یې برید وشو، درنه وسله له څو قدمۍ له میدان ښار څخه هم رسېده، خو چا اقدام ونه کړ. نوموړي تر اوسه د خپلو وسلوالو د کره شمېر په تړاو څه نه دي ویلي، خو په ده پورې یو اړوند کس وایي چې علیپور یوازې په بهسود کې 2000 وسلوال کسان لري. د علیپور له کسانو رضا وایي موږ یې اړ کړو هره ورځ په 2 نمبر لویه لار د میدان دره کې په زرګونه تنه یرغمل نیول کېدل او وژل کېدل. د علیپور یو بل کس هم وویل ما یوه غوا په 15,000 خرڅه کړه او دا کلشینکوف مې وپیره. د 1490 کال د لیندۍ 4 نیټه وه چې ملي امنیت علیپور د نامسؤلو وسلوالو، ناقانونه فعالیتونو، باج اخیستنې، اخاذۍ او پر امنیتي ځواکونو د برید په تور ونیوه. خو د څو ولایتونو ځینو اوسېدونکو شاوخوا 15 ورځې د حکومت له بنده د هغه د خوشي کېدو لپاره په تاوتریخجنو اعتراضونو لاس پورې کړ او بالاخره علیپور د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب د یوې هوکړې له مخې خوشي شو، بیرته بهسود ولسوالۍ ته ولاړ.